بدلون د پولیس رادیو سلسله واره رادیویي ډرامه هر پنجشنبه د شپې 8 بجې د بدلون ډرامې په تیره برخه کې تاسو واوریدل چې خانی د قدس ماما غوږونه ورډک کړل او د اسلام او لالګل په خلاف یې ولمساوه. بل طرف ته د حوزې نوی امیر لومړی خو د ملک زمان په هکله نیک ګمانه و، خو چې نوم یې ورته په شکمنو کسانو کې ولید نو یې د جمال ملاتړ وکړ. اوس به واورو چې قدس ماما د خپل دهقان لالګل سره څه سلوک کوي. څوک یا لکه دا درغلم زه یم قدوس راووځه کار در سره لرم ته پکې څه وایې خبرداره درغلم ته راووځه نو درته معلومه به شي چې څه دې حال کوو ته پکې څه وایې سلام علیکم باداره څنګه دې په دې نیمه شپه راپېښه کړې د اوبو نمبر خو مو هم نه دی سلام ته دې وعلیکم سلام ته به داسې وکړې چې همدا شپه په شپه به دې کډه وتړې او له دې کلي به پښیز پکې کړې ته پکې څه وایې څه شی زه له دې کوره وځم هغه هم په دا نیمه شپه خیرت خو به وي باداره څه شوي دي پوښتنه مه کوه چې څه مې درته وویل همدغه سمدستي وکړه نورې خبرې خوند نه کوي ته پکې څه وایې باداره خبره خو راته وکړه چې ما کړي څه دي په کومه ګناه په کومه خطا مې له خپلې ځمکې شړي دا د اختر شپې او ورځې ګوره او ما له خپل کوره شړلو ته ګوره چې دومره دې په ځان زړه خوږېږي نو کارونه هم سم کوه که نه دهقان زما یې زما په ځمکه پروت یې او کارونه اسلامي ته کوې ګټه دې اسلامي ته رسېږي ته پکې څه وایې خدای که دې په دې خبرو پوه شوی یم غوټه خبره راته وکړه چې خبره څه ده او اسلام ته مې کومه ګټه رسېدلې ده او تا ته مې کوم تاوان خبره داسې ده چې ما خو ایله په خلکو پسې منډې وهلې او ستا په خوله ځاله اسلامي سره جوړ شو خو زه څه خبر وم چې د لستوڼي مار ته مې ځای ورکړی ته پکې څه وایې باداره خدای دې نه کړي چې زه به تا ته د زیان رسولو فکر لا لرم زما خو ټوله ګټه تا ته رسیږي ځکه په دا ټول کلي کې یوازې تا ځای او ځمکه راکړه چې خپلې چارې مخته یوسم خو تا زما د نیکۍ ښه بدله راکړه زما په پټي کې د اسلام په وینا پوله واچوله او بیا د اسلام سره یو ځای شوې او د خاني سره د پلانجه واړولم ته پکې څه وایې خدای دې نه کړي باداره چې زه به داسې کار کوم ما سره تا ښه کړي دي زه دا فکر هم نشم کولی چې زه د تا په لانجه واړوم چې هر چا دا خبره کړي نو چالاکي یې کړې ده چالاکي خو تر اوسه تاسو کوله خو کور دې د خاني ودان وي چې زما یې سترګې پرانیستلې خو زه ستا په دې عاجزه کواره تېروتی وم خو نور بس دی کډه دې په سر واړوه او له دې ځایه له خیره ځه ته پکې څه وایې ګوره باداره زه داسې انسان نه یم زه ډېر عاجز او بې ضرره انسان یم او ستا خلاف خو کله هم نه یم ودرېدلی زه د نور یوې خبرې اورېدو ته هم تیار نه یم لالګله درته مې وویل چې کډه دې تړه نو بیا یې تړه ته پکې څه وایې سمه ده باداره خو ما ته لږ وخت راکړه چې ځان تیار کړو داسې یو ناڅاپه خو نشم کولی چې ووځم زه خو به اول بل کور ګورم بیا به ځم سمه ده یوه ورځ در سره شوه پس له یوې ورځې د نور په دې کلي کې لا ونه وینم ته پکې څه وایې السلام علیکم خانیا ته دلته ناست یې او موږ دې چیرته لټو لګیا یو وعلیکم سلام حمید ستړی مشې چې کله مې زړه تنګ شي له دنیاګۍ نه نو دلته بیا یوازې کینم څه پوه شوې ته خو یوازې کینې خو دا د چا چې در سره کار وي هغوی څه وکړي رښتیا دا ټلیفون دې ولې بند دی موبایل کې مې چارج نه وي او د چا چې را سره کار وي نو حتمي مې پیدا کوي ځکه له کلي خو نه یم وتلی او دا ته څه کوې په دا دومره سهار وختي څه پوه شوې
څه وکړو د ورور غم راخیستی و. ښه اوس دا راته ووایه چې د مجید په هکله څه خیر خبر لري که نه؟ د هغه هم ټلیفون کار نه کوي. د مجید په هکله به زه څه معلومات ولرم؟ ما خو د پلار ته هم ویلي و چې زه د دې خلکو ملګری نه یم. البته دومره پیژنم چې خلک خارج ته لیږي. نوره ذمهواري ما نه ده اخیستې. څه پوه شوې؟ صحیح ده، خو اوس به د مجید احوال له چا نه اخلو؟ باید دا خلک ما لیدلی وای. هی د هغه خلکو سره مجید په خپله لیدلی و او خبره هم ورسره په خپله کړې وه. نو زه ترې څه خاص خبر نه یم. څه پوه شوې؟ ښه نو دا خو راته ویلی شي چې هغه خلک څوک دي تر څو ترې د مجید په هکله پوښتنه وکړم. د هغوی د ځای په هکله معلومات زه هم نه لرم. البته لټه به یې وکړم، ګوندې پیدا یې کړم. که چېرته مې پیدا کړل نو د مجید احوال به ترې واخلم. څه پوه شوې؟ احوال خو ترې ځکه واخله چې داسې یو خبر مې په ټولنیزو رسنیو اورېدلی چې خارج ته د تلونکو یوې قافلې سره بده پیښه شوې وي او ډېر کسان پکې مړه او ټپیان دي. زموږ سودا ده چې هسې نه خدای مه کړه مجید پکې نه وي. ولا زه خو په ټولنیزو رسنیو داسې ډېر بلد نه یم. البته زه به درته د مجید په هکله معلومات هرومرو وکم چې هر څنګه وي. څه پوه شوې؟ خیر پوښتنه یې وکړه ځکه زموږ ورته ډېره سودا ده. خدای مه کړه له زلمي ورور نه خلاص نشو. خدای به خیر کړي حمیده. ستا ورور یوازې نه ده چې په دې لارو ځي، په سلګونه خلک دي چې خپل ژوند په خطر کې اچوي. څه پوه شوې؟ منم چې په سلګونو خلک ځي، خو د هر چا خپل اولاد ته فکر وي. ته بس معلومات راته وکړه او هغه هم زر تر زره تر څو خاطر مو جمع شي. حمیده ولې غم کې؟ ته داسې وګڼه لکه خپله چې پسې ګرځې. څه پوه شوې؟ څوک یې چې په دې شنه سهار دروازې راټکوي؟ صبر وکړه دا دی درغلم. زه یم لال ګل، تر اوسه چې کار در سره لرم. ښه سمه دی لال ګله دا دی درغلم. تاریخ ګواه دی چې ته خو کله هم سهار دومره وختي زما خواته نه یې راغلی. هرومرو څه خبره خو شته؟ خبره نه ده، غم دی غم. ستا سره ملګرتیا په غم اړولي یو. خدای دې خیر کړي لال ګله، څه خبره ده چې دومره وختي زموږ خواته راغلی؟ تاریخ ګواه دی چې سهار وختي چې څوک راځي نو هرومرو یو خبر له ځان سره راوړي. خو خدای دې وکړي چې د خیر خبر وي. خبره داسې ده اسلامه چې هغه متل دی وایي غل مه نیسه چې غل به تا ونیسي. مونږ خو قدوس بادار د خاني پسې لیږلی و، خو قدوس بادار اوس د خاني په لمسه زمونږ پسې راواخیسته. څنګه یې په مونږ پسې راواخیسته؟ قدوس خو ویل چې زه به خانه یې راولم او د خبرې سپیناوی به پرې کوم، او ته وایې چې په مونږ پسې راواخیسته؟ تاریخ ګواه دی چې په دې نیمه خبره مې سر نه خلاصیږي. خبره داسې ده چې قدوس ته خاني ویلی دي چې ستا په پټي کې پوله هم لال ګل اچولې او هغه هم د اسلم په وینا، ځکه د پولې اچولو ګټه اسلم ته رسیږي او لال ګل ځکه دا کار کړی دی چې د لال ګل د اسلم سره ملګرتیا ده. دا خبره ده. هسې یو خبره کوم چې که ما ته رښتیا نه وای معلوم نو ما به هم په دې خبره باور کړی و، ځکه خبره کې وزن شته. تاریخ ګواه دی کله کله خو خانه داسې دروغ وایي چې انسان پرې د رښتیا وګمان وکړي. خو اوس د دې خبرې غم خوړل پکار دی چې ما ته قدوس د یوې ورځې مهلت را کړی دی تر څو کور او ځمکه ورته خالي کړم. رښتیا خبره ده چې د تره بچی ډېر لنډپاره انسان دی، هېڅ څور پکې نشته. څو دا خبره سمه معلومه شي. تاریخ ګواه دی چې د قدوس همدغه لنډپاري زموږ د لانجو سبب جوړ شوی. ستاسې خو به چې هر څه کېږي هغه به کېږي. زما غم وخوره چې کډه په سر به کم خوا ګرځم را ګرځم او بیا چې ځمکه هم رانه واخیستل شوه نو کوم به څه؟ داسې به هېڅ نه کېږي له خیره. خدای به خیر کړي. تاریخ ګواه دی چې د اختارونو نه پس چا هم وخت تر کړ نو په دې پوه شه چې په زړه کې درته یو څه رحم شته. خو ته قدوس بادار له ما نه ښه پېژنې. هغه چې یو ځل اراده وکړه نو بیا هغه کار خامخا کوي. ډېر ښه یې پېژنم، ځکه خو دا خبره کوم چې هغه وخت درکړی نو مطلب زړه یې در باندې درد کوي. خو موږ او تاسې باید په دغه ټاکلي وخت کې د تره بچی قانع کړو چې موږ رښتیا وایو او خانه یې دروغ. تاریخ ګواه دی چې موږ سره وخت کم دی او د قدوس قانع کول ډېر سخت دي. خبره دا ده چې هغه ټپه ده وایي خانان به بیا سره خانان وي
پکې بدل شي د رامبیل چامبیل ګلونه. تاسې د تر زامن خو به بیا سره یو شئ، خو بیړه به زما غر کیږي او زما ګناه یوازې دا ده چې له تا سره ملګرتیا پالم. ته غم مه کوه لالګله، که هغه وشړلې نو زه به درته ځای درکړم. تاریخ ګواه دی چې له ما سره بیا هر دهقان خوشحاله پاتې شوی. ستا د کور ودان وي، خو تر څو چې دا خبره سپینه شوې نه وي او دا تور له ما لرې شوی نه وي، نو زه ستا خواته د راتلو فکر هم نشم کولی، ځکه ستا ځمکه قبلول مطلب دا چې ما د قدوس سره غداري کړې ده. دا خبره ده، خو زه خیر هغه وایي چې شپه یې ترمنځ وي نو له هغې بلا مه ویرېږه. تاریخ ګواه دی چې د هرې لانجې حل په سوچ او فکر راوتلی. ته لږ صبر وکړه، زه به هم لږ سوچ پې وکم. زه سمه ده، زه به په تمه شم چې ستا سوچ او فکر څه کوي، خو ګوره هسې نه چې ستا فکر تر څو برابریږي تر هغې زه قدوس بادار له کلو پناه کړی یم.